ټولو ورونو او خویندو ته زما دا نصیحت دی چې نن شلم رمضان دی او نور ډوبېدو سره به د 21 رمضان شپه شروع شي اخرنۍ لس ورځې به شروع شي اخرنۍ لس ورځې الله اکبر ډېرې غوره شپې دي د اخرنۍ لس شپې ډېرې غوره شپې دي یو فضیلت دا دی چې په دې کې د لیلة القدر شپه ده په دې کې د لیلة القدر شپه ده حدیث کی راځي امام بخاری راوړی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان دا لیلة القدر شپه کله لټوئ اخرنۍ لس شپو کې د رمضان په دې کې وی د لیلة القدر شپه لټوئ او الله قرآن کوي لیلة القدر خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو نه غوره ده چې د پاس اتیا کاله حساب ته جوړېږي چې ته یو رکعت پکې وکړې الله اکبر یو آیت پکې ووایې لکه تا چې څه د پاسه اتیا کاله د عبادت وکړو جړاګانې دې پکې وکړې اعتکاف دې پکې وکړو تهجد دې پکې وکړو تراویح دې پکې وکړې دعاګانې دې وغوښتې لویه موقع ده زما او تا سره ما خو د رمضان په اوله کې دا ویلو ما که په دې پوره میاشت کې ستا دې دنیا ته څه نقصان ورسي نو غمې مه کوه الله به دې په بدله کې ډېر څه درکړي اوس ته دا وایم چې په دې اخرنۍ لسو ورځو کې خیر دی هېڅ خبره نه ده گزارو که د اخرنۍ لس شپې ته د عبادت دپاره که که لږ پکې دنیا ته څه نقصان ورسي مړه نو لږ دومره به موږ به هم دومره ګزاره کوو موږ هم سم دغه رانه جوړ شوي دي بغیر لکه که ورځ دوه راباندې اوړي نو بغیر د دنیا نه به سا رانه وځي خیر دی که د اخرنۍ لس شپې لږ نقصان درته ورسي لږ رزق لږ کم درته میلاو شي هېڅ خبره ته دکان چلی ته راوله پکې دکان بند کې تهجدونه پکې بند کې یو وخت پکې قرآن له خاص کې یا چوټي کولی شي چوټي وکړي کیدای شي د اخرنۍ لس شپې ستا په ژوند کې بیا دا لس شپې د رمضان کیدای شي ستا په ژوند کې را نشي ورې او لیلة القدر په دغه شپو کې ده سبحان الله امام ابن القیم سوی وی که چرته الله ویلی وی چې د کال په دې 360 ورځو کې د کال په دې 360 ورځو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وی موږ به د کال دا 360 شپې ټولې شوګیر کړې دي دپاره یو مسلمان ته پته ولګي لس شپې موت د الله دپاره نشو تېرولی او ووایي که په دې کال کې راته پته ولګي پوره کال کې دا ورځ ده نو پوره کال به پسې محنت کوو لټوو به لس شپې موته محنت نشو کولی څه د پاسه اتیا کاله بندګي کول د الله دا ګوره د الله رحم دی رب العالمین ته پته دی چې دا انسانان کمزوري دي که زموږ د امت د دوی عمرونه کم دي شپېتو نه د اویا په منځ کې او نن سبا خو ویده کې هم نه پاتې کېږي عمرونه کم دي رب العالمین خبره اسانه کړه په دې طریقې سره عمر دې کم دی او راشه لیلة القدر لیلة القدر د قدر په شپه کې عبادت وکړه من حدیث کې راځي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې لیلة القدر په شپه
یا د قدر په شپه عبادت وکړو مونځ وکړو تهجد وکړو نو د لپاره به الله دا ګناهونه تېر شوي ګناهونه ټول وبخي نو د دې لسو شپو خو یو فضیلت دا دی چې په دې کې کومه شپه ده لیلة القدر دغه شان بل فضیلت دا دی چې هم په دې شپو کې قرآن نازل شوی دی هغه څنګه ان انزلناه في ليلة القدر الله دا قرآن ما په لیلة القدر کې نازل کړی دی شب قدر کې نازل کړی او لیلة القدر مخکې ما حدیث ذکر کړ د عبدالله بن عباس چې کوم کله لټوي د رمضان په اخرنۍ لسو شپو کې د لیلة القدر لټوي شب قدر هلته لټوي نو دی بل فضیلت شو چې په دې مبارکو شپو کې قرآن نازل شوی دی نصیحت زمونږ دا دی چې کوشش او کوشش حدیث کی راځي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره عائشة رضي الله عنها وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا دی اخیرنی لس شپو کی پا عبادت کی دومره کوشش کو چی دومره کوشش با در رمضان پر نور شپو کی نکو بلکہ دا حدیث وورا عائشة رضی اللہ عنها وی كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله کله چې به د اخرنۍ لس شپې راننوتې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله ملا به یې وتړله څه معنی یو معنی دی چې عبادت ته به ملا وتړله دویمه دی چې ځان به د زنانو سره د کوروالي نه بند کو معنی لږ کنایت دی چې پرتوغاښ به مضبوط وتړو دوار خبری پکی رہی وَأَحْيَا لَيْلَهُ او دا آخرینی لش پینی دی دا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طولی شوگی روالی حالانکہ دا نور شپو مبارکی دا راگلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپلوی چیو دکی گموم او تاجدوم کو منزوم کو خدا شپی با طولی شوگی روالی وصرف دانا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اخپل کور والا بهم طول را پاسولی دا بیبیانی با طول را پاسولی نظامات اوستا دا نصیحت تی که اعتکاف کولی شی وی کئی دا قرآن تلاوت لزور ورکا چی سمر زور دا قرآن تلاوت لکولی شی ورکا که دی ختمون نی کری وس موقع دا کوتاهی سسی شو دا شل رئی زمون کوتاهی شو نا پرید لسو که غمکا وکنا قرآن تلاوت تی دیر نده کرده وسی وکا ذکر و اسکار کی کوتاهی واغا وس پورا کا اگر کمی پورا کا کنه جماعت نمروزه جماعت کی کینا تراویح د امام سره کوا تهجد د امام سره کوا ویتر د امام سره کوا قنوت کی د امام سره ودریگا هر منزل جماعت تزا د قرآن یو ورد اگر پزا لازم کی جدوم قرآن بیانا امام شافعی رحمه الله او نور سلف صالحین دیر دیسی دی تاگوی ندا نقل لی چه با دی خیرنی لسو رزو که با ابوی روزانه قرآن ختمو روزانه قرآن او روزانه او پیر قرآن ختمو لگو رسا گران ندی خو چی سکسو کی محنتو کی چی سوک پی محنتو کی بلکل ختمی گی دا ما تا خبت ری یقینی چی پا یو رز کی قرآن دا ختمی ہو کسو کوئی آگا بس زوانانی او سن اشنا مومنان بای چی پا رز کی قرآن ختمی خب پا رز کی نیچی ختم ہولے پا رز کی نیچی ختم ہولے ہوئی چی دا خو دیر زیادتا نو سیدہ پا دریو رزو کی ختم کا لس رزو کی اولنی لس رزو اولنی دریو رزی دا یو ایسا شو بیا دری بلی سو بیا دری بلی سو پا دی طریقے سر
درې قرآنونه به کم سے کم ختم کی، درې قرآنونه هر ورځ لس سپارې، چې سړی چې لس سپارې نشي ویلی نو ته کیسه خو د دې نه راکوشه روزانه 15 سپارې ووایه، خو څه نصب وکوه که نه. ما حدیث ته بیان کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملا وتړلی عبادت خپل کور والا به هم راپاڅول. دا اوس موقع ده موږ سره ښه کوشش وکړئ، ښه محنت وکړئ. لیلة القدر شپه، شب قدر او دا عظیمه شپه لیلة القدر چې دا دې په نصیب شي او الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. او بیا او بار بار وایم ګورئ چې بیا هېڅ پته نه لګي چې دا لس شپې به زما او ستا په ژوند کې راځي او که نه به راځي. نو نن د نور ډوبېدو سره به دا عظیمې شپې شروع کېږي. د هغې دپاره د اوس نه مضبوطه اراده وکړئ چې موږ به پکې الله راضي کوو او ښه بندګي به کوو د الله. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته د دې طاقت او توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکو شپو کې موږ د اور نه آزاد کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په شب قدر کې په لیلة القدر کې د الله بندګي وکړو او الله سبحانه وتعالی ته ځان نږدې کړو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.